ولسمشر غنی بیا پاکستان سره په کومه معامله کې دی؟ غنی پاکستان ته د څه په بدل کې څه ورکوي؟ مهم معلومات په دغه ویډیو کې وګورئ او مینه ټي وي چینل هم سبسکرایب کړئ. افغانستان ته د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان له سفر وروسته ښکاري چې کابل یو ځل بیا پاکستان ته یو اړخیز امتیازات ورکوي. ولسمشر غنی د یو فرمان له مخې په افغانستان کې د پاکستاني بندیانو د خوشي کولو امر کړی دی. له بل اړخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ په یو رسمي سند کې د افغانستان د بهرني پالیسي په تړاو پاکستان ته سپیناوی ورکړل شوی دی. داسې ښکاري چې ولسمشر غنی یو ځل پاکستان ته یو اړخیز امتیازات ورکوي. تر دې وړاندې هم پاکستان ته ډیر یو اړخیز امتیازات ورکړل شوي دي. پر ډیورن کرښه اغزن تار او تاسیسات د قبایلو لاندې کول، د ټي ټي پي پر ضد ګامونه، د بلوچ ملتپالو جنګیالیو پر ضد ګامونه، د پاکستانی طالبانو سپارل او د هغوی د ځینو مشرانو وژل او ګڼ نور داسې کارونه شوي دي چې پاکستان ته یو اړخیز امتیازات ګڼل کیږي او د پاکستان لپاره سترې لاسته راوړنې دي. پوښتنه دا ده چې دا یو اړخیز امتیازات چې د څه په بدل کې ورکول کېدل آیا هغه لاسته راغلي دي او که نه؟ پاکستان ته دغه امتیازات د دوو موخو لپاره ښایي ورکول کېدل. یوه دا چې پاکستان له افغانستان سره د حکومت د غوښتنې پر اساس په سوله او ثبات کې مرسته وکړي. پاکستان په دې برخه کې ډېرې ژمنې وکړې چې یوه یې هم عملي نه کړه، خو د اشرف غني حکومت د ژمنو تر عملي کېدو وړاندې ډېر څه ورکړل. دویم دا چې ولسمشر غني له پاکستان څخه شخصي غوښتنې لرلې. په دې اړه کوم کره ثبوت نشته، خو مهمو سیاستوالو او ان د ولسمشر غني د کابینې غړو دا ډول ادعاوې کړي چې اشرف غني له پاکستان سره د شخصي ګټو په معامله کې و چې پکې نغدي پیسې او په ټاکنو کې مرستې هم شاملې وي. دا چې پاکستان دا څه اشرف غني ته ورکوي او که نه خلک نه پوهیږي، خو دا واضح ده چې ولسمشر غني پاکستان ته ډېر څه ورکړي او په بدل کې هیڅ داسې څه نه دي ترلاسه کړي چې ولس او افغانستان ته یې ګټور وي. ستونزه دا ده چې له اوږدو تجربو او ناکامیو یا ظاهرا ناکامیو معاملو وروسته اوس حکومت یو ځل بیا له پاکستان سره په معامله کې دی او ښایي پاکستان ته ډیر پټ او ښکاره امتیازات ورکړي چې ځینې یې سر له اوسه پیل شوي دي. که اشرف غني دا تمه لري چې پاکستان به ورسره د سولې په پروسه کې هغسې مرسته وکړي چې دوی یې غواړي، نو تېروتنه کوي، ځکه چې پاکستان د خپلو ګټو او له امریکا سره د معاملې پر اساس مخ ته ځي. اوس که پاکستان هر څو ژمنې وکړي خو په عمل کې به هیڅ ګام د افغان حکومت په خوښه او غوښتنه وانخلي. که خبره دا وي چې اشرف غني د خپل واک د دوام لپاره او یا هم په راتلونکي سیاسي نظام کې د شراکت لپاره له پاکستان سره په کومه معامله کې وي او د دې لپاره پاکستان ته امتیاز ورکوي، دا نو بیا بده معامله ده چې هیڅ ډول ښې پایلې به ونه لري. ولسمشر غني او ملګري باید په دې پوه شي چې پر ملي مسایلو د شخصي ګټو لپاره معاملې او لوبې به دوی ته ګرانې پرېوځي او دوی به هرومرو د ولس له حساب کتاب سره مخ کیږي.